बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुना मलګرو په تیر ویډیو کې مونږ په فنکشن یا میتھډ باندې خبره وکړه او داغه په ټایپ باندې ساینټیکس باندې او ایگزامپل باندې په دې ویډیو کې مونږ په میتھډ with no return type and no passing argument باندې خبره کوو او یو پاغه کې یو کیلکولیټر جوړو یعنی څنګه کولای شو کیلکولیټر جوړ کو په فنکشن کې د سب په واسطه باندې د فنکشن نو ریټرن ټایپ and no passing argument په واسطه دلته ورته void 8 addition یعنی جمع دي کوي ماته او دلته ورته وایم out please enter two number دو نمبرونه دی واخلي ل یوزر څخه نو اول باید سکینر جوړ کو سکینر نوم ورکوب SC new scanner system.in او دا امپورټ کول لپاره امپورټ ملګرو دا سکینر چې دی سکینر تاسو په فنکشن کې واخلئ ولی ګورئ که زه چیرته ولیکم چې int num1 مساوي کا ل sc ډاټ next ګورئ دلته کې دا sc چې دی سکینر نه پیژندلی کیږي نو دیو جنا سکینر هم باید په فنکشن کې واخیستلی شي ترڅو دا وپیژني صحیح ده دلته ورته وایم سکینر نو دا اوس ګورئ هغه مشکل حل شو دا یو نمبر شو دو نمبرونه دی واخلي هغه د چی کوي جمع کوي دی دلته ټایم int num2 مساوي کیږي ل sc ډاټ next int سره او دلته ټایم int t یعنی ټوټل مساوي کله num1 پلس ل num2 سره یعنی num1 چې د نمبر 1 او num2 نمبر 2 صحیح ده دلته ټایم out کا total number مساوي کیږي ټوټل نمبر یعنی t صحیح ده نو دا زموږ سره جمع شو همدغه شانته سبستراکشن د پر هم یو فنکشن بل جوړو دلته ټایم سبستراکشن همغه کار کوم کار چې مونږه پاغي کیو کو هغه کار هم باید دلته کې اجرا شي زه هغه پروګرام می کافی کو دی کې می پیسټ کو یوازې کار به تاسو دا وکړئ چې هغه جمع وا او دا به تاسو چې کوي منفي به کوي سبستراکشن یعنی منفي صحیح ده نور همغه یو خبره ده یو کار ده همدغه شانته تاسو براشي ولیکئ چې void بل به پکې تاسو ملټیپلیکیشن یعنی ضرب صحیح ده نو هغه پروګرام کوم چې مونږ کاپی کړو هغه یو ځل بیا کاپی کړئ دغه شانتي او دلته کې پیسټ کړئ دته ضرب ته نو دلته کې تاسو ورته ضرب علامه ولګوئ همدغه شانتي پروګرام نور اسانه ده زی کاپی کوم تاسو مکه کاپی کوئ ملګرو تاسو ډایرکټ لیکئ داسې void اور پسې زموږ سره ډیویژن یعنی تقسیم ده نو تاسو ډایرکټ لیکئ ترڅو بلد شي صحیح ده داسې سکینر تاسو داسې کاپی پیسټ ما کوئ کاپی ما اخلئ ترڅو رائټ ټایپینګ مو هم تاسو تیز شي صحیح ده نو دلته کې سکینر sc new scanner system.in او دلته ورته وایم out دا out چې دی ولیکئ او ټاپ بټن پریس کړئ په خپله system.out println لیکلی کیږي نو دلته تاسو ورته وایئ چې please enter two number صحیح ده دوه نمبرونه ماته انټر کړئ هغې نه پس تاسو ورته وایئ چې int num1 مساوي کا ل sc چې ده سکینر نوم دی صحیح ده سکینر سره او int num2 مساوي کا ل sc ډاټ next int سره او دلته ورته چې int t مساوي کا t مطلب ټوټل سیده دا مساوي کا ل نمبر 1 او ل نمبر 2 سره
او دلته ورته وای اس اوټ او ټاپ بٹن پریس system dot out println لیکلای کیږي ته شي total number is او دلته کې پلس ټي ورکې وسره صحیح ده دلته هم ټي پاتې ده پلس ټي نور صحیح ده دلته کې پلس ټي خا دلته پلس ټي نه غواړي صحیح ده انټر ټو نمبر او دلته کې ټوټل ټیک شو نو دا زموږ سره څو کارونه کوي څلور کارونه کوي اول چې د ایډیشن به کوي یعنی جمع کوي او دویم چې د سبستراکشن منفي او بل چې د ملټیپلیکیشن یعنی ضرب او ډیویژن تقسیم دا علامه دلته کې موږ جمع لیکلي دا تقسیم صحیح ده او دلته مین فنکشن کې ورته وای سیم مونږ ویلو چې اوبجیکټ څنګه جوړیږي د کلاس نوم زمونږ چې دی د کلاس نوم زمونږ فنکشن دی دلته تاسو ورته وای چې فنکشن اول چې دی ګورئ ما نه باید پروګرامر مخکې دلته کې زه ورته شرطونه ږدم مثلا ما ته دی وایي چې مثلا تاسو کله ګورئ زه دلته ورته وایم اول دلته ورته یو میسج ږدم دې ځای کې ورته وایم please enter character او دلته ورته وایم f دلته کې اول دلته ورته وایم 4 sh مساوي کا ل sc یعنی د سکینر نوم دی صحیح ده sc ډاټ next ډاټ 0 سیمیکولون او دلته ورته وای sh یعنی دغه پلاس منفي ضرب تقسیم کریکټر متخلص ضرورت دا کله چې دا مساوي شو ل پلس سره دلته تماته اول ایډیشن باید د فنکشن نه راواخلو نو زمونږ د کلاس نوم چې دی د کلاس نوم زمونږ فنکشن دی نو دلته کې به تاسو ورته وای فنکشن او د اوبجیکټ نوم به ولیکئ اوبجیکټ نوم تاسو هر څه لیکئ مثلا ما ایډیشن ولیکه ځکه چې دا دلته هغه دی د جمع ده نو ځکه زه ایډ مې ولیکه یا دلته کې د یا زه هر څه نوم چې تاسو لیکئ فرض که ما ولیکه اوبجیکټ په خپله لیکم دلته ورته وایم نیو فنکشن او دلته ورته وایم object dot addition صحیح ده او دلته ورته وایم else if کچیرته د sh مساوي شو له چا سره مساوي شو فرض کړه منفي سره کچیرې منفي و بیا ته ماته څه کوه بیا دا زه کافي کوم کافي پیسټ دلته باید څه وسیږي ډاټ دلته لاندې دی دا شو او دلته کې ورته وایم else if او کچیرته دا کریکټر مساوي سو ضرب کچیرته ضرب راغی بیا ته ماته څه کوه دلته ورته وایم object dot multiplication او دلته ورته وایم else if او کچیرته پیسټ کچیرته دا دلته کې اول ورته وایم sh کچیرته مساوي شو ل تقسیم سره ډاټ ډیویژن کوم څه خو پاتې نه شو څلور دانې دي نو 1
2 3 4 اخیری سره چې دی په کار نه دی صحیح ده ایلس بس تنا ایلس به ولیکم بس داسې صحیح ده نو زه اوس پروګرام رن کوم نو دا وګورئ ما ته وایي پلیز انټر کریکټر اول باید یعنی ته څه کول غواړې جمع کول غواړې منفي ضرب تقسیم نو کریکټر که مثلا زه غواړم جمع وکړم نو دا ما ته وایي چې اوس راته وایي انټر 2 نمبر 2 نمبرونه انټر کړه چې ته جمع کوې د 1 د 2 نو ما ته وایي ټوټل نمبر 77 نو زه ګورم چې آیا دومره کېږي که نه نو 33 جمع 77 کی کنه 77 بس صحیح ده که زه بیا پروګرام ران کم ما ته وایي انټر کریکټر فرض کړئ پر زه ورته منفي مثلا د شلو نه لس منفي که څو کېږي لس نو دا ملګرو موږ سره یو سمپل کالکولیټر چې جمع کوي همدارنګې سبسټراکشن کوي یعنی منفي او ملټیپلیکیشن ضرب او ډیویژن تقسیم همدارنګې تاسو پکې ریمایندر هم ایډ کولی شئ ریمایندر یعنی باقی ماینده پیدا کوي که دلته کې تاسو وته چې وایډ مثلا ریمایندر دلته ورته وایي چې همدغه کوډ چې دی دا کاپي کوي کنټرول سی او راشي دلته کنټرول وی کوي او دلته ورته وایي چې ما ته باقی مانده پیدا کا دغه فیصدي علامه چې دا چې دی باقی مانده مونږ ته پیدا کوي صحیح ده او دلته کې زه اوس پروګرام رن کوم ګورم چې اول باید دلته هم دلته ورته وایم دا ایلس کا او دلته ورته وایم چې اس ایچ کله چې مساوي شو له تقسیم سره بیا ته ماته دا کار کوه او هغې نه پس دلته ورته وایم ایلس که چېرته داسې نه وه بیا ته ماته څه کوه دلته ورته وایم دا کاپي کوم کنټرول سی کنټرول وی دلته ورته وایم چې object dot دا وګورئ ریمایندر موږ سره راغی زه اوس پروګرام رن کوم فرض کوم دی ماته وایي چې انټر کریکټر ما ریمایندر ورکړه او ورته وایم مثلا ورته وایم سل تقسیم کا په لسو باندې نو کله چې سل په لسو باندې تقسیم کې ریمایندر باقی مانده څو راځي 0 راځي نو دا وګورئ باقی مانده 0 شو نو همدغه شانتې تاسو کولی شئ نور هم پکې ایډ کړئ څه چې غواړئ ایډ کولی شي داسې نو دا زموږ سره کلکولیټر او په کوم میتھډ with no return type and no passing argument